دغه کوم نومونه چې دي پکې همدغه کوچنیانو نومونه چې دي شمس او قدرت همدا زما خوارزادګان دي. السلام علیکم ګرانو دوستانو. د فضل حق فاروقي د کورنۍ غړي معلوم سول. هغه د پاکستان په کراچي ښار کې زنداني دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ځوان توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د کورنۍ غړي څو ورځې وړاندې نادرکه سوي وه، خو اوس یې تازه معلومات ترلاسه سوي دي چې هغه چیرې دي. فضل حق فاروقي پر خپله فیسبوک پاڼه 2 ورځې وړاندې یو پوسټ کړی و او د خپلې کورنۍ د څو غړو د ورکېدو خبر یې ورکړی و چې د سپین بولدک څخه اوښتې وه او له هغه وروسته نادرکه سوې وه. اوس تازه معلومات دا دي چې د فضل حق فاروقي د کورنۍ غړي چې د پاکستان د سند ایالت په کراچي ښار کې په یو زندان کې پراته دي، هغه چې کراچي ته روانو په لاره کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي او زنداني کړي دي. سلامونه وروره، جوړ په خیر کار. دغه ورقه ما ته اوس راورسېدله. ښه دغه کوم نومونه چې دي پکې همدغه کوچنیانو نومونه چې دي شمس او قدرت همدا زما خوارزادګان دي او بله زموږ خور نوم ده. دغه پاس کرمنل کوډ چیرته دی نه پوهېږم چې دا په کراچۍ کې دی. نو هلته پی ټي ایم ملګرو سره دغه که امکان لري شریکه کړئ چې بیا هلته ورشي پوښتنه یې وکړي. مننه وروره، خیر اوسي. بیا هم تاسو نه مننه. زموږ د معلوماتو له مخې د فضل حق فاروقي د کورنۍ غړي د کراچي په ملر زندان کې پراته دي او هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ له څو کسانو څخه غوښتنه کړې ده چې د کورنۍ د غړو په راخلاصولو کې دې ورسره مرسته وکړي، چې د دغه غورځنګ کسانو هم خپلې هڅې پیل کړي دي. د یادولو وړ ده چې فضل حق فاروقي د بغلان ولایت اوسېدونکی دی او اوس مهال نوموړی په استرالیا کې دی، چیرې چې د ملي لوبډلې لپاره په نړیوال شل اوريز جام کې لوبیږي.